خپل خور لور چې دنو چرته هم د پیسو باندې مخرڅوي، چرته هم داسې زناور له خپل خور مور کوي، چرته هم په پیسو په وجه باندې دي خپل لور ژوندۍ متباہ او برباد کوي. جی دې ډیره عبرتناک واقعه ده، زموږ لپاره به هم عبرت ده او د نور مسلمانانو سره ضرور شیر کړئ، د ټولو پښتنو سره شیر کړئ. ملګرو سیټ چې تاسو ته جنې ښکاري د عمر 18 سال له د دې چې کله 18 سال ته عمر ورسید د مور پلار چې د واده فیصله وکړه او دوی چې د دې مالدار خاندان سره د دې جنې رشتہ وکړه لکنه چې هغه ډیر پیسو والو د پیسو نسخاو. چې کله دې جنې واده وشو کنه ملګرو دا چې کور ته واده شو، د واده نه پس چې د 7 ورځې وشوي، یو هفته وشو. چې کله یو هفته وشو کنه په دې جنې باندې په کور کې ظلمونه شروع شول، خاون په هم ظلم کاوه او نور کور خلکو په هم ظلم کاوه. د جنې چې نو ډیره زیاته تنګ شو، خپل مور پلار کلاړه، چې خپل مور پلار کلاړه کنه نو مور پلار ته و چې هلته باندې سختی کیږي، نو مور پلار چې وای کنه وستا د کور د ته ځګی ته بیرته لاړ شي، د خپل خاون کور ته لاړ شي، دا چې خپل د خاون کور ته واپس راشي کنه ملګرو نو هلته چې تقریبا یو د 2-3 میاشتې وشي کنه د جنې سره بیا زیاته کیږي. د جنې چې ډیره زیاته تنګ شو کنه نو په دویم پیر چې دنو هغه چې دنو هغه خپل مور پلار کلاړه، چې کله خپل د مور پلار کلاړه واپس او د خبره وکړه کنه چې هلته زما سره ظلمونه کیږي، زه تنګ شوم ډیره زیاته، ما نه پریدي خاون سره ظلم کوي، نور کم خلک جن هغه سره ظلم کوي. داغه نه پس چې د مور پلار وته وای کنه چې ستا دغه کور ته دغه دا واپس رالاله شه، نو هغه چې د جنې ډیره زیاته مجبور شو واپس چې د خپل خاون کور ته رااله، چې خپل خاون کور ته رااله کنه نو هغه ډیره زیاته تنګ شو کنه نو بیا د خپل مور پلار چې کور چې د هغه مکمل تور باندې پرې خاودو، خپل مور پلار کور پرې خاودو. تقریبا 4-5 میاشتې وشو کنه چې د جنې چې د خپل مور پلار کړه نه د جنې مور چې دا سوچ وکړه کنه چې د خپل لور پام وکم چې هغه څنګه را ځکه چې خودل تران نه نو مرګرو هغه مور لاړه دغه کنه نو هغه جنې مکمل د دنیا نه تلواجی جنې چې مکمل د دنیا نه تلوا صرف په دې وجه باندې چې هغه سره ظلمونه کېدل، امور پلار چې دین هغه به خاون کور ته لګل دغه د وجه نه چې جنې د دنیا نه راړه د هغه پس چې دا کنه نو مور پلار چې دین هغه په پایار هم وکړو او دغه نه پس چې دین مکمل جنې چې دا نور کښوله. دې ویډیو کې موږ له هم ډیر ذاتی پرت ځکه کنن سبا کته سوچ وکړئ د پیسو په وجه باندې خلک خپل خور لور چې دین هغه خرڅوي کړه دې ته نه ګوري کنه چې یا د دې انسان سره خوشاله به یو کني هغه صرف د غلامۍ د لپاره اخلي. کته سوچ وکړئ کنه د پیسو په وجه باندې خپل خور لور سر چرته هم مخرڅوي، وایي په دنیا کې پیسې نه د خاطر پیسې به ورسره جو بس ته ول خور لور ورکه هغه به خوشاله چې دنه په پیسې کې نه د خوشحالي جدا سیز ده او پیسې جدا سیز ده، نو چرته هم خپل خور لور چې دنه هغه د پیسو په وجه باندې په پیسو باندې مخرڅوي او چرته هم داسې زناور له خپل خور لور مو ورکوي. زما دا ویډیو پیغام د نور مسلمانانو سره ضرور شیر کړئ.